سلام. پشکې د ساګو پشکې څنګه مینو خان مینو او د زاهد خان ټیک ټاکر ملګرو دغه یو ویډیو دا دغه سره پلی کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو د مینو خان مینو او د زاهد خان په ټیک ټاک کې یو گیم لګولی دی او په هغې گیم کې دوی عجیبه خبرې کوي چې زاهد دې دغه ډیمانډ کړی چې ما ته به غاړه راکړې. نو ملګرو دغه ویډیو چې ده دغه به زما هغه خویندې میندې ګوري، هغه زما روریان به ګوري، هغه مشران کشران به ګوري، ولې چې دغه ویډیو چې ده په سوشل میډیا یو غلط گردش کوي. هر یو کس دغه ویډیو چې دی نو لایک کوي، شیر کوي. نو ملګرو چې که څوک ټیک ټاک هم اوپن کړي نو په ټیک ټاک کې هم دغه بکواس ویډیوګانې دي. نو دغو دواړو ته زه یو اصلاحي پیغام ورکوم چې د الله ته وګورئ، دغه قسم ویډیوګانې مه خېجوئ. ملګرو ستاسو زما ویډیو خوښه شوي خپلو ملګرو سره یې لایک کړئ، شیر کړئ. راځئ دغه ویډیو طرف ته موږ سره ویډیو سلام. پشکې د ساګو پشکې څنګه رنگلی کارغه آیډي دې راکولو شوه ته خو ډېر خوشحاله نه یې آیډي مې راکولو شوه، نه مبارکي نه کنګراچولیشن نه غاړه سو نه خوږې خبرې و غاړه به درله خپله ښځه درکړي او موږ به درته مبارکي ووایو. د ساګو پشکې داسې مبارکي زه نه کبلوم پاسه ویډیو به راله جوړی که نه ما څه کار دی تا له زه ویډیو جوړم ځنګلي کارغه ته ګوره مبارک شه مننه. د ویډیو به جوړی په هغې کې به ښه ټیټ ډانس کې پوه شو ښه بریک ډانس پکې به کې که نه اورې لکه د پیریانو غونته کې ټوپونه به ډانس اوسه پورې ما د خپل کزن لته پکې تا ته ما تا ته ویډیو به کې لته پکې واکه لته نه و نه شو ول ډانس شو کول سر پکې دیوال لروله ویخته پکې رضان نه راکاګه سلیوان توپ پکې وکا ولې که نه ولې نه ستا آیډي کولو چې ستا آیډي نه خو ما ډېره فایده ده که نه ولې به نه کوم داسې آیډي نه مې ته ډېره فایده ده خدای دې بي خو باسه یوازې آیډي کولو نه شوه $3300 پکې کولو شو ګپ نه دی ښه ډالر پکې پراته ته هغې پسې خفه وې ډالر پکې ډالرو خبره نه ده پوه شوې آیډي یوازې تشه آیډي نه وه پوه شوه 12 لکه روپو آیډي وه 12 لکه خو پکې نقده پرتې وې کنګراچولیشن ویلکم ډېره مننه هغې پسې خفه وې چې ډالرز پکې پراته وو زه په تا پسې اوسه پورې خفه نه شوم نو زه په ډالرو پسې خفه شم زه په آیډي پسې خفه وم ما پکې عمران خان دپاره ویډیوګانې جوړې کړې په میلیونو ویوز په هغې باندې نو کم هغې پسې